په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د سلواغ شپږ-ویشتمه د افغانستان نه د شوروي اتحاد د وتلو 29مه کلیزه. له خلکو سره په ښه چلند د کورنیو چارو د وزیر ټینګار. په استانه کې د افغانستان په اړه د غونډې جوړېدل. او پر ایران برید ته د امریکا چمتووالی. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن یکشنبه د سلواغ شپږ-ویشتمه. اوس هم بشپړ خبرونه. نن د سلواغ شپږ-ویشتمه نیټه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د وتلو له 29مې کلیزې سره برابره ده. که څه هم چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد څه باندې 9 کلن حضور د دغه اتحاد د ړنګېدو لامل شو، خو په دغو جګړو کې نږدې 2 میلیونه افغانان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول. په دې جګړه کې د پخواني شوروي 14,000 پوځیان هم ووژل شول او له بلې خوا دا جګړه له سیاسي او مالي پلوه شوروي اتحاد ته له زیانه ډکه تمامه شوه. پر افغانستان د سره پوځ یرغل له هماغه پیله د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. د 1958 کال په سلواغ میاشت کې د دغه سازمان د عمومي اسامبلۍ په پریکړه لیک کې له افغانستان د دغو پوځیانو پر ژر وتلو ټینګار وشو. 30 کاله وړاندې د 1968 کال د سلواغې پر شپږ-ویشتمه د وخت د شوروي اتحاد لښکرو د افغانستان او ازبکستان له سرحدي پولې واوښتل او په افغانستان کې خپله څه باندې 9 کلن حضور پای ته ورساوه. خو تر هغې وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړې پیل شوې. د اسلامي امارت د سلواغ شپږ-ویشتمې له افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو د 29مې کلیزې په مناسبت په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې بهرني لوري باید له تاریخ عبرت واخلي. په اعلامیه کې راغلي چې شوروي ځواکونه له نږدې 10 کلنې جګړې وروسته د ماتې سره مخ او د حیرتان بندر له لارې له افغانستان وتلو ته اړ شول. اسلامي امارت دا ورځ د افغانانو د جهاد او قربانیو د بریا نښه بللې. ویلي دي چې هیواد خپله خپلواکي ساتلې ده. اعلامیه کې راغلي چې افغانان باید د هر ډول توطیو پر وړاندې بیداره پاتې شي او خپل اسلامي وحدت وساتي. همدارنګه له بهرنیو لورو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ازادۍ او حریت پر ضد ګام پورته نه کړي. بلخوا د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د سلواغ شپږ-ویشتمې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې ګاونډي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته په خطاب کې ویلي چې افغانستان کې شته نظام د هغوی پر وړاندې بدې ارادې نه لري او هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې له افغان خاورې چاته ګواښ پېښ شي. نوموړي ټینګار کړی چې په دې برخه کې د نورو مرستې او همکارۍ ته اړتیا نشته، یوازې دا چې ستونزې رامنځته نه کړي، پلمه ونه لټوي او په بېلابېلو نومونو د افغانستان د بدنامولو هڅه ونه کړي. مجاهد په خپلو خبرو کې ویلي چې داسې تاریخ باید پرېږدو چې راتلونکي نسلونه راباندې وویاړي. همدارنګه د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د سلواغ شپږ-ویشتمې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې ویلي چې یووالی او اتحاد د اسلامي نظام د دوام تضمین کوي. نوموړي زیاته کړې که ملت متحد پاتې شي اوسنی اسلامي نظام به هیڅکله کمزوری نشي. حنفي د افغانانو ترمنځ د یووالي پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د افغانانو فطرت اشغال او د بهرنیو یرغل نه مني. هغه ویلي چې د کډوالۍ کړاوونه او سختۍ وزغملې خو له مبارزې لاس وانخیست. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د پولیسو بنسټیز مسلکي کورس شپږمې دورې د فراغت مراسمو کې ویلي هغه افسران چې
د اسلامي عقیدې او مسلکي روزنې په روحیه سمبال دي، کولی شي ولس ته ارزښتمن خدمتونه وړاندې کړي. نوموړي د امنیت ټینګښت، د جرمونو د مخنیوي او د نظام د پیاوړتیا په برخه کې د پولیسو رول مهم بللی او زیاته کړې ده چې د پولیسو مسلکي کېدل د ټول هیواد د ثبات لپاره بنسټیز ارزښت لري. هغه د هیواد امنیت او ثبات د سیمې او نړۍ لپاره مهم بللی او ویلي دي چې نړیوال او ګاونډي هیوادونه باید د دې بهیر ملاتړ او د دوام په برخه کې همکاري وکړي. حقانی له پولیسو وغوښتل چې خلکو سره نیک چلند او د قانون تطبیق په برخه کې د ولسي خدمت اصول په خپلو چارو کې مراعات کړي څو د خلکو باور او همکاري لا پیاوړې شي. ټاکل شوي چې د افغانستان په چارو کې د ښکېلو هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس ډلې غونډه سبا د دوشنبې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې ترسره شي. د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنی وضعیت او له کابل سره سیمه ییزه همکاري د غونډې اصلي اجنډا د افغانستان روان وضعیت او له کابل سره سیمه ییزې همکارۍ ټاکل شوي دي. له دې غونډې څخه مخکې قزاقستان او ازبکستان د منځنۍ اسیا په سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو کې د افغانستان پر ادغام ټینګار کړی دی او دا یې په سیمه کې د دوامداره ثبات او د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره یو له مهمو شرطونو څخه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام پر خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د ښوونې او روزنې ارزښت ته په اشارې لیکلي چې په خوست کې د یوه ښوونځي ودانۍ رغولې ده. یاد سازمان ویلي چې د دې پروژې په بشپړېدو سره به سلګونه ماشومان او زلموټو ته د خوندي چاپیریال او د زده کړو زمینه برابره شي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ زیاته کړې چې دا ښوونځی د افغانستان د ځانګړي وجهي صندوق په ملاتړ جوړ شوی دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی و چې د افغانستان ښوونیز سیستم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او څه باندې 90% 10 کلن ماشومان یو ساده متن هم نشي لوستلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه وزارت وزیر نورالدین عزیزي په بازارونو کې د روژې په میاشت کې د لومړنیو توکو د بیو د کنټرول او د اړینو اجناسو د وضعیت ارزونې په موخه د هیواد د کسبګرو او دکاندارانو د خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره ناسته کړې ده. په خپره شوې خبرپاڼه کې د کسبګرو او دکاندارانو د خونې د رهبري پلاوي مشر شیرین آغا سخي په حواله لیکل شوي چې بازارونو کې د اړتیا وړ توکي په کافي اندازه شته او د روژې په میاشت کې به د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. د ایران په مشهد کې د افغانستان سرکونسل نور محمد متوکل په دغه هیواد کې له میشتو یو شمېر افغان سوداګرو او اقتصادي فعالانو سره کتلي دي. په مشهد کې د افغانستان سرکونسلګرۍ ویلي چې په دې کتنه کې نور محمد متوکل د ایران میشتو افغان سوداګرو ستونزې او ننګونې اورېدلې او ټینګار کړی چې په کور دننه افغانستان کې پانګونه وکړي. متوکل د سوداګرو د ستونزو د ثبت او تعقیب په موخه د مشورتي شورا د جوړېدو وړاندیز کړی چې افغان سوداګرو یې هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام ویلي چې د روان میلادي کال په ترڅ کې شاوخوا 4.2 میلیونه کسان سرپناه ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام ټینګار کړی چې یاد کسان یوازې سرپناه ته نه بلکې غیر خوراکي توکو ته هم بیړنۍ اړتیا لري. همداراز د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا وړاندې ویلي و چې له 4 میلیونو ډیر کسان په افغانستان کې سرپناه ته اړتیا لري. د دغه دفتر په وینا طبیعي پیښو د بیرته ستنېدونکو راتګ او اقتصادي ستونزو د خلکو زیانمن حالت لا پسې سخت کړی دی. د سوداګرۍ وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د کورنیو تولیداتو او محصولاتو یو نندارتون د کورنیو تولیداتو د ملاتړ، د اقتصاد د ودې، د پانګونې د راجلبولو او د نندارتون د کلتور د ودې په موخه د سوداګرو، صنعتکارانو او عامو مشرانو په شتون کې پرانیستل شوی دی. د بامیانو د ګرځندوی امیر سید احمد ضیا کاظمي ویلي چې د روان مریض کال له پیله تر دې مهاله له 517,000 څخه زیات کورني او بهرني سیلانیان دغه ولایت ته ورغلي دي چې د تیر کال په پرتله 2.5 برابره زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي د ګرځندوی د ودې هڅې روانې دي خو د لارو خرابوالی، د لارښود نشتوالی او د اسانتیاوو کمښت لا هم
د سیلانیانو پر وړاندې جدي ستونزې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ریل او سړکونو د پانګونې په نړیواله غونډه کې ویلي چې د ترانسپورتي پروژو پر وړاندې خنډونه باید اصلاح یا لغوه شي، څو د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ترانسپورتي همکاري پیاوړې شي. په کابل کې د ایران سفارت د بیان له مخې پزشکیان ټینګار کړی چې ایران د پرمختګ په وړاندې د خنډونو له منځه وړلو ته ژمن دی. نوموړي د افغانستان او نورو ګاونډیو هیوادونو سره د تاریخي او کلتوري اړیکو یادونه کړې او د شفاف پانګونې او ګډو پروژو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. له هیواده بهر دا چې رویټرز خبري آژانس د امریکایي چارواکو له قبله په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د امریکا پوځ د ایران پر وړاندې د څو اونیو پرلهپسې عملیاتو د احتمالي ترسره کېدو لپاره چمتووالی نیسي. امریکایي چارواکو ویلي چې پینټاګون منځني ختیځ ته بله د الوتکو لیږدونکې بیړۍ استولې او زرګونه نور ځواکونه به له جنګي الوتکو، رهبري کیدونکو توغندیو، سمبال بیړیو او نورو پوځي تجهیزاتو سره چې د برید او دفاع وړتیا لري سیمې ته واستول شي. د پاکستان په سند ایالت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 11 تنه مړه شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د سند ایالت د خیرپور ولسوالۍ په ټنډو مستې سیمه کې د یوه مسافر وړونکي بس او لارۍ ترمنځ ټکر شوی دی. په راپور کې راغلي چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او د ځینو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. او وروستی خبر مو همدا چې 5 اروپایي هیوادونو بریټانیا، سویډن، فرانسې، آلمان او هالند د مونیخ امنیتي ناستې په څنډه کې په یوې ګډې بیانیې کې روسیه تورنه کړې چې د اپوزیسیون مشر الکسي ناولني په 2024 زیږدیز کال کې له زهري توکو څخه په ګټې اخیستنې د زندان دننه مسمومولو سره وژلی دی. د دغه 5 اروپایي هیوادونو په ګډې بیانیه کې دا هم ویل شوي ډاډه دي چې الکسي ناولني په زهرو مسموم کړل شوی دی. له ملتیا او لیدلو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.